ملګرو دا د کندهار د علي ته چې کومې اوبه را روانې دي د کلات او غزني دغه طرف څخه خو دلته یو ځایي اوسېدونکی چې د هغه ځای باشنده کوچی دی هغه وایي چې دا اوبه په ډېر وخت سره نه دي راغلي دونه زیاتې اوبه داسې اوبه په ګرده زمانه نه دي راغلي دا هر څه وخت موږ دلته تېر کړی ده داسې اوبه نه دي راغلي دا طوفاني ډېرې اوبه دي داسې راغلي دي نو زموږ معاشه لاندې کله ډېر تاوانونه ورسول ولې خوا ته هم ډېر تاوانونه رسولي دي تقریبا د پرون راهیسته دغه تاوانونه چې رسوي ولې خوا ته ډېر تاوانونه رسولي درخت یې کښلي دي مټران یې وړي دي هندار یې چپه کړي دي نو ډېر تاوانونه رسولي دي داسې رود په دا ګرده زمانه نه دی راغلی تقریبا مازدیګر ته به د الله یوه حصه به پاتې نوره به ډکه شي داسې ورسره تړلې ده که دغه نقشه رود و یا دغه رقم را روان و دا اوبه د څه وخت سره شروع دي دا سهار په 2:30 بجې سره ورسېدلې اوس چې ډېرېږي لږ شوې نه دي د شپې پر 2:30 بجې را شروع شوي دي پر 2:30 بجې د شپې را شروع شوي دي دا ډېرې طوفاني اوبه دي